ابراهیم علیہ السلام د بیبي په دغه وخت کې پکار راتلونکي ذات څوک دی؟ الله. قسم دې ګورې چې څه قسمه تکلیف درته رسېږي، مخلوق پرې د الله ته سوال کوه، مخلوق پرې د الله ته زاری کوه، اعتماد بروسه په الله کوه، هر ځای به در رسېږي. دا نشته چې الله به د یو ځای مدد کوي او بل ځای به نه کوي، د کوټې ګوټ کې به دې مدد کوي. دریاب په ویښ کې د حضرت یونس علیه السلام سره مدد کړی، هر ځای به دې مدد کړی دی که نه دی؟ کب په ګېډه کې د حضرت یونس علیه السلام سره مدد کړی. کنې لوی دریاب یونس علیه السلام کشتۍ ودرېدله او دې یو مرۍ دی پکې وي د مولانا تښتېدلی دی او دریاب ته یې وغورځاو. چې ویې غورځاو اوس په عقل بچ کېدل شته؟ عقل باندې کوم ځای بچ کېږي؟ یو کب خدای جوړ که شابه ځان به وررسې چې دې د نه اوبو ته ونه رسېږي. کب په تیزی راغی او چې څنګه یونس علیه السلام د کشتۍ نه وغورځېد، کب خولې ته نیغ وردن نه کړ او شخوان به هم پرې نه وی، نیغ به یې تېری، نیغ د کب ګېډې. عقل څه وایي؟ ډاکټري څه وایي؟ طب څه وایي؟ ساینس څه وایي؟ دا ټول دلته ناکام دي. هغې وایي نه، سوال نه پیدا کېږي. د کب په ګېډه کې به جمدي سنګ پاتې شي. دا کوم ځای کېدی شي؟ د کب ګېډې ته لاړ او بیا کب ته الله حکم کوي چې دریاب کې به چکر ورکې، د دریاب د ټول څومره دریاب کې د هغې ټول سیل په د یونس علیه السلام هم جیل کې پروت دی، جیل زغلی، کوټه کې پروت دی، کوټه زغلی، او د کب دا ګېډه ولا خدای لکه د شیشې په شان دی چې څومره د دریاب حیوانات دي چې دا ټول دی ویني، د دریاب ګوټونه ګوټونه ویني. او په هغې کې څه وایي؟ لا اله الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. د دې مطلب او د لا حول ولا قوة تقریبا یو شی دی. لا اله الا انت سبحانک، خدایا یو ته ګورې بل څوک نشته، بچ کوونکې به ستا د ذات نه بل څوک نشته. الله د هر عیب نه پاک. غلطي زما د پروردګار. داسې اواز به کو چې د عرش فرشتې د دې اوو اسمانونو د پاسه د اوو اسمانونو نه ګیر چاپېره عرش دی. عرش دا یو اسمان د بل نه دومره لرې دی لکه ځمکې نه چې دا اسمان څومره لرې دی. بیا دویم د هغې نه دومره لرې دی، بیا دریم، څلورم، پنځم، شپږم، اووم، بیا د الله عرش د هغې نه دومره لرې دی لکه یو اسمان او بل اسمان کې چې څونه فاصله ده. او بیا د الله د عرش د پاسه کرسي ده. د عرش فرشتې الله ته درخواست کوي، الذین یحملون العرش، عرش یې نیولی دی. یا الله یو داسې د زارۍ اواز مونږ اورو، دا مونږ چاته نه دی اورېدلی. قرآن شریف کې الله فرمایي الیه یصعد الکلم الطیب والعمل الصالح یرفعه، چې دلته څوک نیکې خبرې کوي دا ټول الله ته رسېږي. دا به نه وي چې الله ته نه خبرې. لکه د هغې مثال خو نن سبا د موبایل په شکل کې تا ته معلوم دی که نه؟ موبایل آزاد کې 2 کسان 3 کسان په کوټه کې خبرې کوي، ټول هلته اورېدي شي. اورېدي شي که نه شي اورېدي؟ ها بیا نن سبا خو هغه بل شی مروت کنه، څه ورته وایي؟ انټرنیټ. انټرنیټ کې هلته کې په لندن کې 10 کسان ناستي کیمرا ورته مخامخ او دلته کې تا کمپیوټر کولاو کړی دی، هغه ټول درته ښکاري د هغې خبرې. اوس خو هغه شی ختم شو چې دا به څنګه یو دا به څنګه. ته چې دلته څومره نیکي کوې په هغه سیکنډ نه پروردګار خبر ستا ټوله نیکي رب العالمین ته رسېږي، هر څه نه خبر. نه هغه فرشتې وایي چې الله داسې اواز نن دلته را روان دی چې ډېر زیات غلی غوندې دی، ډېر رو اواز دی، خو ډېر د زارۍ اواز دی او ډېر د عاجزۍ اواز دی. الله دا اواز د کوم ځای نه راځي؟ وایي دا مې یو بنده یونس نیولی دی. الله څه چل دی ورسره؟ دریاب ته مې رسولی دی. او اوس دې وخت کې کب د دریاب اوومې ځمکې باندې پروت دی، اوومې ځمکې ته رسېدلی دی او د هغې سره خېټه جنګېدلې ده. او د یونس سر د په هغه کب په ګېډه کې دننه د هغه کب په اینه د پاسه ماته په سجده پروت دی. دا چغې راته ځمکې ته کې په هغه توره خټه د پاسه دې وخت کې کب پروت. الله خو دا هر څه نه خبردار. او دی په جګر د پاسه سر لګولی د کب د هغه اینې د پاسه او بیا فریاد کوي لا اله الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. یا الله ته خلاص کړه پروردګار، ته بچ دا دین مسله مو اورئ. ګورئ د نیکانو خلقو مرسته فرشتې کوي. دلته کې چې کم نیک سړی وي په هغه تکلیف تېرېږي، فرشتې الله ته درخواست کوي خدای ته ورسره رحم وکړه. فرشتې الله ته درخواست کوي. کوم ظالم چې ظلم کوي فرشتې الله ته درخواست کوي خدای ته هلاک. دې حالاتونه الله فرشتې خبرې. نیک سړی دی، حدیث پاک کې حضور پاک فرمایي یو نیک سړی دی، نیک سړی او دا هغه یو ښځه ده او دا ښځه د نیک سړي سره ظلم کوي، زیاتې ورسره کوي.
په جنت کې چې کوم حور دي د دې سړي لپاره مقرر دي هغه حور التوي خزه خدای دې هلاکه کا زمونږ د خاون ولې تنګي د سره ولې ظلم کې دا خو تاسو سره د سور زو ملمه دي درنه برا جدا شي مونږ لا برازي قاتلک الله خدای دې هلاکه کا مشکات شریف کې حدیث دی فرشتے پروردگار تا سوال کی اللہ تو خودی بچ کا معافی کا اللہ کب تا حکم کو راولٹے کو پغار بندے رب ذوالجلال سوئی فلولا انه كان من المسبحين لذبس في بطنه الى يوم يبعثون کدر پر کب پگیڑ کے زنا یادولے نو تر قیامت پورے بمے دے قبلم جنور کڑو دلم دق دریاب کی بمے گردورا وای کدا خدای نه لوی زور دبل چاشتا نشتا قسم نه ګوري ارشد الله په زور دی غټه ذکر سوچ کوم د شپې خوب ناراضي او سوچ کوم ان فی خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار لآیات لأولی الالباب خدای دې سپومه ته د وګورسم رخول دې پیدا کړ څوک یو بلف نشي جوړولې همیشه د پاره نشي رڼا کولی پروردگار دې زمکه ته دی وګوره دې نور ته دی وګوره الله دې ستور ته دی وګوره پروردگار دې کائنات ته وګوره دې انسان ته وګوره څومره خپل دې پیدا کړي دې شکل ته انسان وګوره الله د شکلونو کمیم در سره نشته یو مور نه دوه بچی پیدا کړي یو شکل یو شانته او د بلبل شان د یو رنگ یو شانته او د بلبل شانته بټای کې په یو قالب کې خخت جوړیږي یو شان دی فرق پکې نه یو قالب نه خدای سلوټ 15 شپږ لس بچی راوستل او د ټولو شکلونو یو بل نه جدا رنگونه یو بل نه جدا خوونه یو بل نه جدا قدونه یو بل نه جدا یو مخکمري بل رستم یو نیک یو بد دا څوک کوي جواب راکړي الله روغ رمټ سړی وي داسې بیماری پر راولي چې نه چونی کې نه چون حیرانی وته او بیمار سړی به ټول عمر به بیمار به سلو تو شپږ شلو کالو ته ورسي دا څوک کوي الله دا لا حول ولا قوت الا بالله دا چې لګیر دا دې معنا لا حول ولا قوت الا بالله هر تکلیف نه بچ کوون کې به د الله د ذات نه بل څوک نشتا تکلیف د الله په قبضه قدرت کې دی ته تکلیف بچ کول د الله په قبضه قدرت کې دی طاقت چې موږ له خدای را کړې ده د لاسو کې طاقت سترګو کې د لیدو طاقت وګونو کې د اورېدو طاقت جبه کې د وینا طاقت دا چا پیدا کړی دی الله پیدا کړی ولا قوت الا بالله الله امداد نه بغیر اس طاقت نشته روغ رمټ سړی وي خپالوان وي لاسونه ټیک وجود ټیک او ناګانه فالج به هغه خشتا انسان کل انسان فالج و ته چل پوچو جی فالج و سپینا کونټه جوړه پارا کېږي بلې ورپسې چتای دا څه کنه لاس کوک شي کوک سمسه بلې ورپسې چتای خله چې دا په خپل خبره کوله او خشته ذکر به پکاو او خپل خبره به کوله هغه نه دیو جوړه شولاله ته به بل ولا خله پاکي رښتیا ده کنه هغه انسان چې بلې پوګه ګرځاو نن ابل پوګه ګرځاو خلینا لاړې بیگی پوزا بیگی لاس پالج پالج واله ایرونو روغ صحت د چا په اختیار کړي الله او مرض د چا په اختیار کړي دا لا حول ولا قوت الا بالله معنا ده دا لوی تفسیر د دې کلمې معنا ده لا حول ولا قوت الا بالله سخته کې پکار بل څوک راځي نه دې زوی پکاري نه دې لور پکاري نه دې ډاکټر پکاري دا ظاهري اسباب دي کې خدای مدد وکړي خدای راخه کوي سم دی کوفه کې یو سړی تاجر سوداګر دا سه تاجر و چې ډېر امانتدار او خلکو باور سره خپل مالونه امانت خوده یو ځل تجارت لپاره یو خار نه بل خار ته اراده وکړه نو سامان ځان سره تجارت باندې خو تش نه دي پیسې دولت سره واغشتل او روان شو د کلی نه چې بار د کوفه نه چې لک بار ورته روان شو یو سړی ورته په لار کې ولاړ ته اشاره وکړو چرته دي وی د فلان کی خاطر دم وی ما بدن سره بونه دي یو اشرفه بدل در دینار اشرفه دا بدل در او ما ځان سره مرګري باندې کوم د سفر د ډېر خلک یوازې زما نو راشه دی بدن سره سور کم نو دوه فائدې به حاصل شي یو خو یو اشرفه واله قریبته واله او دوه مدانه چې د لارې به مرګري یوازې به زمنه دی یوازې نه مرګرتیا خلک ډېر خدای رسول ځان سره سور کا شرپې ته واغشت روان دي غپ شپ لګي هغه کم سړی چې ځان سره سور کړي هغه مرتضی نه نیک سړی جوړ کړي اوسم باز خلک داسې کوي موټر کې چا سره کوي چې سامان دی بوله موټر ته والی یا دی ملک یا وتخته یہ سامان لارې دوه دي
دا سوداګر په عامه لار استیغ روانې دا چې کوم دویم وسره سور شوی دی او تی په دې دویم په دې لار ولې نه دی سوداګر ورته وایي چې ماته دا لاره نه ده معلوم وی نه دا خو ماته معلومه نه ډېره لنډه لاره ډېره نږدې ده ته چې په کومه لار دی دا خو اوږده ده او دا ډېره لنډه لار ده او په دې ګیام شته ستا د څاروي د ګیا انتظام هم پکې شته او اوبه هم پرې ډېرې دي او نږدې هم ده سوداګر ورته وایي چې ماته خو نه ده معلومه وی ماته معلومه ده ډېره ښه ده په دې به لاړ شو په هغه لار تلل دی ورسره بیا خپلې ګپې شپې لګی چې سمن دې لاړل هغه لار په یو ځنګل ختمه شوه لوی ځنګل دی خطرناک د انسان هډوکي هم پراته دي د انسانانو کوپړې هم پرتې دي د وینو نښې هم پرتې دي او دا شاته کرایدار چې کوم د فورن دغه اسنا ودنګل او په دې ملا کې یو خنجر پټ کړی لوی خنجر دوه مخې دی هغه یې راوویسته او دې سوداګر ته یې راکوش او سوداګر غریب حیران شو کوشه پرېږدم چې خدایه داسې په مصیبت او په غم باندې ووړېدم دا شو دا سوداګر ورته داسې کار دی چې ستا مقصد خدا مال دی مال ما نه وایه دا اسم ستا دا مال هم ستا چې څه دي ما ولټوه خو ما پرېږده خدای ته وګوره وی نه اول به تا وجنم دا مال به وروستو علم نو بس اوس دغه وخت کې څوک په سړي په زړه کې به څوک راځي اوسه الله به راځي دا کم وخت چې دا ګاډې وجنګېږي که نه معمولي ډغره وخوري نو چې مسلمان نو په زړه غیر اختیاري د الله نوم راځي الله خیر زلزله چې راشي که نه نو فورا دی وي الله خیر دریاب کې خپه وخورېږي که نه نو دی وي الله خیر د فطري تقاضا ده دا نفسیاتي اثر دی زړه کې به دې راځي چې بچ کوونکې ذات ګورې یو الله دی بل څوک نه دی نو دا سوداګر دی وخت کې وایي چې لا حول ولا قوة الا بالله د دې مفهوم دی ښه او د الله نه بغیر خود بل څوک د خلاصولی نه شي وی یو 2 رکعته مونځ ټیم راکړه دی غلطه وایي هغه ورته داسې په نشه کې وخندل زه وایي وکړه دا چې سته کومې کپر یې نه که نه دیم داسې 2 10 مونځونه کړي دي خو مونځ رانه خلاص کړي نه دي لږ شه ته ارمان دې پوره کوي 2 رکعته ته م وکړه سلام ګرځی نو بېغمه کوم به دی چې دې په مانځو درېږه الحمدلله رب العالمین او ولدوالین آمین او صورت شروع کوي دومره په هیبت چې صورت تیر شو غم د غریب سره چې اوس ممرم په چاړه مې وی پرېږدي مې نه صورت تیر شو نو یو آیات ورته الله ګوره الله ته چې ته ځان سپاره الله به دې مدد کوي یو آیات یې دې ذهن ته راغی امن یجیب المضطر اذا دعاه چې کوم سړی محتاج دی او الله ته چغه وایي بغیر د الله نه بل څوک فریاد رس بل نشته دی دا د دې آیات معنا ده بس دا آیت یې ووی او دې کې دې اوس په مانځه ولاړ دی دې کې یو شاه سوار غیبي راښکاره شو په اس باندې سور دی نیزه ورسره ده د اوسپنې ټوپۍ په سر ده او چې څنګه په اس را روان دی اوس دا ګنکپ خو پېښ شو چې دا سړی خو راغی نیزې والا نو هغه ته ور مخامخ شو چې ځان ته خلاص کم څوک کم هغه نیزه باز راغی او دې په نیزه ښه یو مضبوطه وو او چې ویې نو اور بل شو او دا سړی پې وسوځېد دی وایي چې ما خو سلام وګرځاو چې سلام مې څنګه وګرځاو نو هغه شاه سوار ته ور متوجه شوم څوک یې ته شاه سوار ته متوجه شم ته څوک یې زه خو یې د لوی غمه خلاص کړم ډاکو دې مړ که اوم سوځې ته څوک یې وایي زه د دې امن یجیب المضطر اذا دعاه غلام یم د دې آیت غلام یم تا چې کله په مانځو درېدې او الله ته دې فریاد وکړه وایي اسمانونه وجړقېدل الله وایي چې یو فرشته پکار ده زه ودرېدم الله وایا یو بنده فلان کې ځای کې ګیر دی مدد شابه ځان نه سوه الله راولېږله سخته کې به دې بیا څوک پکارېږي الله به دې پکارېږي په سخته کې بې د پروردګار نه بل څوک ته قسم دې که بچ کي یو الله به دې بچ کوي او که راته غواړې هم به الله درکوي بیبي مریمه ماشومه ده ماشومه مور یې منښته کړې وه رب انی نظرت لك ما فی بطنی محررا فتقبل یا الله زما په دې ګېډه کې چې کم ماشوم دی پروردګاره دا زما منښته ده چې دا ماشوم به بیت المقدس خدمت ته پاراولی الله ته منظوره نه وه هلک په ځای جنیو شو رب انی وضعتها انثى ماشومه پیدا شو لیس ذکر کالانثى هلک چې کم کار کوي جنۍ خو هغسې نشي کولی زه دا ماشومه به خدمت کوي تر څو چې کولی شي چاوی دا ماشومه به زه ساتم چاوی زه به ساتم چاوی زه به ساتم قصه اوږده ده خو د حضرت زکریا علیه السلام غیږ له خدای راوسته دا ماشومه بیبي مریم
ځکه چې د زکریا علیه السلام مور او د دې بیبي مریم مور دا خویندې وې دی ترور وه نو ترور د خورزې کفاله ښه کولی شي نو ورله یو کوټه جوړه کړې وه په جومات کې هغې کې به دا بیبي مریمه ناسته وه او چې دی به ته نو دروازه به یې جنده کوله او چې بیا به زکریا علیه السلام راغی دروازه به یې کوله وکړه دا ماشومان دلته څه کوي کیف زکریا علیه السلام قرآن شریف کې الله وایي چې زکریا علیه السلام براغ کلما دخل علیها زکریا المحراب وجد عندها رزقا یو ځل نه چې کله به هم زکریا علیه السلام راغی او دروازه به یې کوله وکړه نو بیبي مریم سره به روزي پرته وه میوې به ورته پرتې د اوړي میوه په جمې کې او د جمې میوه په اوړي کې اوس دروازه خو جرنده ده او دا رزق دا میوه خو د اوړي ده دا په جمې کې څه کوي قرآن شریف کې الله وایي یا مریم دا میوه ده کم ځای نه ده دا چا دله راوړې ده هغه ماشوم ورته وایي هو من عند الله دا د الله را طرف نه ده ان الله يرزق من یشاء بغیر حساب الله چې وغواړي چاله روزي ورکوي بې حسابه ورکوي چې زکریا علیه السلام پوه شو و یاره واقعي روزي رسان خو الله دی د ده نارینه اولاد نشته په دې سوچ کې چې خدای ته دې له روزي ورکوي خو ما له هم راکولی شي دا بچی هم یو رزق دی یو روزي ده هنالک دعا زکریا ربه هم هلته کې زکریا علیه السلام د الله نه سوال کوي خدای دې له روزي ورکوي رب هب لی من الصالحین مالم بچی راکی او عجیبه سوال کوي زکریا علیه السلام ناشنا طریقې سره سوال کوي مخکې نه الله تعالی ته وایي چې الله ګورې زم بوډی یم رب انی وهن العظم مني واشتعل الرأس شیبا ولم اکن بدعائک رب شقیا خدایه ګورې زما ویښته سپین دي ښه هډوکې مې هم کمزوري دي بوډی یم هډوکې کمزوري بوډا ویښته مې سپین دي د بچو نه یم چې بچی راوړم خو خدایا ستا په سوال باندې ستا په دعا نه قبلېدلم ګورې سپیره توب دې سپیره به رانه نه جوړی دعا به قبلې چې سپیره نه شم هسې نه دوا راله رد نه کې او بیا ورپسې څه وایي وامرأتي عاقره وایي ښځه مې هم شنډه ده ګوره بچې به راکې اوس دغې وخت کې زکریا علیه السلام نه ولاکیم بچې ورکولی شي د کله کله په دې اخباراتو کې د دې بعضې نجومیانو اشتهار غوندې لګېدلي چې ما نجومیانو لیکلي چې را دې شي موږ زوی ورکو او لیکلي ګارنټي کې ساتھ ګارنټۍ سره زوی ورکو ګارنټي کې ساتھ او باندې له راخېجوم ګارنټۍ سره راخېجوم ځم دا خلک ډېر سادهګان دي ګارنټۍ سره چې ته خلکو له زوی ورکې ځان ولې نه جوړې او ګارنټۍ سره چې بل له باندې راخېجې خو ځان له راخېجه وکړه او ګارنټۍ سره کامیابي ورکوم نو په کامیابي ستا په لاس کې ده د ګارنټۍ بچیه دا د خدای په لاس کې ده دا زمون قمقل خلق دی بس خلق هم ورپسې روان شي زه یو ځل پېښور کې روان وم یو سړی دا مرغو والا نی دا اوس ختم شوي پخوا به دا ډېر ناستو دي بالي سار مرغو والا ناست دی اوس ورسره لفافې پرتې دي زه روان وم چې دله مریض تپوس ته او بې اختیاره زما د پنسۍ ته یې ګوتې کړې ما ایله کار یې به پرېوتم خو خدای ته بچ کړم غصه م راله خدای پنسۍ ته راله چا لاس راواچو چې مې کتل اوس دی مې ولې کاکا وایي دلته چې راشي چې قسمت ته لټیک کړم خدای پاکه اوس هم خوار شوی مې اوس په سړک راغورځولی وم په قسمت ته لټیک کوم مې ځان لټیک کړه چې د دې پټپات د ناستې نه خلاص شي ځان له قسمت برابر کړه دې شکل ته دې وګوره ظالمه نسوار دې پنځه منه په خوله کې چولي څښه لاړې د نه بیګې دې غاښونو ته دې وګوره سپېمو ته دې وګوره اوس زما قسمت ټیک کې ما له خدای قسمت ټیک کړی دی ځان له ټیک ده زمون خلک ځان قمقل ناست دغه دی به لاسې څوک چا ورته لاس دې ولي پال به وله ګوري څوک مرغو ته ناست دي څوک نجومیانو پسې ګرځي دې قصو پسې مه ګرځئ روغ صحت مرض لرې کول د چا په اختیار کې دي الله په اختیار کې دا اسباب دي لټی به ډاکټر له به هم دی دا ستا سبب دی خدا به نه وایي چې ډاکټر جوړ کړم د دې ډاکټر په لاس کې شفا به الله اچوي دم به هم په ځان اچوي دا لا حول ولا قوة الا بالله دم دی که نه دعا به هم کې تعویز به هم استعمالی چې رستم تعویزي او دمونه به هم استعمالی او مونځ به هم کې خو دا به دې یقیني چې په دې ټولو څیزونو کې اثر څوک پیدا کوي الله پیدا کوي